بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې ما د کور والا سره کوروالی کړې ده. دخول مې ورسره وکړي خو ځان مې نه دی انزال کړی، یعنې فارغه سوی نه یم، برته ژر ژر راولاړ سو، خو صرف دخول وسو. نو آیا دغه زما روژه ماته سوه او که نه سوه؟ محترمینو، که چیرې یو سړي د خپل کور والا سره صرف دخول وکړي، صرف هغه چې کوم هغه د خپل اعضای تناسل د ذکر چې کوم هغه شفه ده هغه سره هغه داخله کړي، نو د دغه سړي روژه ماته سوله، قضا او کفاره دواړې باندې سته. بیا که انزال وسي او که نه وسي دغه اعتبار نشته. که صرف بس دخول یې وکړي د ده روژه ولاړه او کفاره او قضا دواړې باندې سته، یو شپېته روژې به نسي. که چیرې کور والا هم ورسره راضي وله نو د هغې روژه هم ولاړه او کفاره او قضا دواړې پر لازمه دي. او که هغه نه وه ورسره راضي، صرف پر هغې باندې پر کور والا قضا سته، کفاره باندې نسته. خو البته پر ده باندې قضا او کفاره دواړې راغلي. په حواله سره ده خلاصة الفتاوا جلد نمبر اول صفحه نمبر 259، هدایه جلد نمبر اول صفحه نمبر 201، د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 133. محترمینو، انزال شرط نه دی چې خامخا به انزال کیږي. دی وایي که زه انزال سوی نه یم، چې صرف دخول وسو او بس بالا روژه ولاړه، قضا او کفاره به دواړې راوګرځوي.